دا دی اندراب جھیل. اندراب جھیل کالام انکار وادي کې یو پټه خزانه 11,000 فوټه لوړ نیله اوبه بدلونکي رنګ او د فطرت مکمل سکون. نو راځئ چې ورته خپل سفر وکړو. په دې وخت کې روان یم اندراب جھیل ته. نو د اندراب جھیل ته چې کوم ځای که نه، نو دا پل پکې خطرناک دی. د دې په کوم پل په دې وخت کې ولاړ یم او داسې د اوبو را زور شور وګورئ. زما سفر د دې اوبو په خوا خوا کې دی. په تاسو وګورئ ډېر ښایسته ټریک دی او اپروډ دی ټوله. یا دوه ټړایانې پکې راغلې، په هغې کې مې 74 موټر سایکل لاو خېجو او اوس روان یم. خو دا یې لار ده، تاسو وګورئ دا یې لار ټوله. روان یم دلته کې دا رور راغلی د خپلو ځمکو نه ټینډي شو کوي. کافي سفر مې وکړو او ځان مې ډېر حد لا راورساو. اندراب جھیل ته نږدې کېدو والا یم. په دې وخت کې موټر سایکل مې ګرم شو، نو موټر سایکل مې دلته کې ودراو. تاسو وګورئ چې څومره ښکلې ښایسته نظارې دي د خپل وطن د خپلې پښتونخوا. په دې وخت کې زه اندراب جھیل خواته راورسېدم. داسې ودی دلته کې دا هوټل دی. کوم ملګري راته دلته کې تاسو ته هر شی میلاوېدلی شي، کړایي، چرګ، خوراک، هر شی درته دلته میلاوي. چای زه روان یم اندراب جھیل ته. نو موټر سایکل خو مې دلته کې ودراو. دا دی ماما وایي راځه چې شارټکټ لار درته وښیم. چې کوم دی دا د بونیر علم دی او اوس راروان دی بره اندراب جھیل ته. زه هم ورسره روان یم. تاسو کتلی شئ دا زموږ د وطن څومره ښکلې او ښایسته نظارې دي. راشئ د خپل وطن نظارې هم دنیا ته وښایي چې زموږ وطن څومره ښایسته دی. د نیمه ګنټه سفر کول نه بعد آخرکار اندراب جھیل ته راورسېدم. ماشاءالله ماشاءالله. او دې ماما په درو راورسېدم. دې ماما هلته پی راوړلي وو، ما ته ویې راځه ستا سره ځم، تا ته زه په شارټکټ لار وښیم. د دې ماما په دغه باندې ما اندراب جھیل ته ځان نه ورساو. خو ماشاءالله ډېره ښایسته نظاره ده. دا مې د وطن ښکلا ده، دا مې د پښتونخوا ښکلا ده. راځئ ملګرو چې د خپل وطن ښکلاګانې ته شریکې کړم. هغه مشران دي چې راغلي چکر دپاره. دا د جھیل ښایسته نظر ده او دا ټورست راغلي دي. نشي بیا دلته کې شپئ په دې ګاډونو کې تاسو زه ښیم. دا ګاډونه دي بیا په دې کې ملا سي او هغه غټ دی. دا دی اندراب جھیل. دا دی اندراب جھیل. د غرونو له واورو او یخو چینو څخه راوتلي اوبه دومره شفافي دي چې تل تازه او پاکې ښکاري. د وریځو سوري او د غرونو چاپیریال د اوبو رنګ بدلوي. غیر چاپیره یې د واورو غرونه دي، شنې درې او د طبیعت سکون داسې منظر جوړوي چې سیلانیان د ډېر ساعت لپاره خپل ځان سره وساتي. دلته د ښار شور نشته، د خلکو ګڼه ګوڼه هم نه وي، یوازې د اوبو غږ او د باد نرمې نرمې چپې. که تاسو هم د فطرت سره مینه لرئ نو د خپلو سفرونو په لیست کې حتما اندراب جھیل شامل کړئ.